پکما چې مان دې زما مټ کړې پرې ټوپکما چې وړاندې کړو پښتون غرې ټوپکما چې وړاندې کړو پښتون غرې ټوپکما چې پکما چې وړاندې کړو پښتون غرې ټوپکما چې وړاندې کړو پښتون غرې ټوپکما چې ټوپکما چې دا نه جاني شیز دی د ژوند ده زمونږ د راتلونکي نسل ده او د دې ژوند ده دا ځمکې د هر څیز به د انسان نه پاتې وي خو چې د امن زندګي دې وي تېره شي دا د لور خورې سا د عزیز تربورې سا دا په اسلام کې هم شته دا په قانون کې هم شته دا په هر څیز کې شته او که یو سړی پرې ټوپک تماچه راولي او یو بل پرې ولي نو هغه ځمکه په ځای پرتې خو هغه دوه خاندانونه تر نسلونو پورې په هغې باندې تباه شي موږ پښتانه همیشه کسر خورو د دې یو څیز د لاسه خورو چې موږ سوچ ډېر رستو کوو ته ماته ووایه نن سبا وخت کې وګوره د یو ډاکټر دومره تنخوا وي چې ستا جیرب پټې هغه عمره فصل وکړي د کال نو ستا هغه ډاکټر د یو میاشتې تنخوا هغې ته نشي دغه کولی هغه د یو میاشتې تنخوا ته سیوا وي که د انجینر وګورې که د لیکچرر وګورې یاره خلک کوم ځای ته ورسېدو موږ نن تر ننه پورې په دې جنګونو پورې نښتي یو لہذا مهرباني وکړئ د ټول کلي ته دا خواست کوم چې د معمولي خبرو باندې چې د علاقې مشران شته یو ځای کې تاڼه شته تحصیل شته بیا پرې د جنګ جګړې ضرورت نشته دواړه فریقین دې راځي تاڼه د ټولو دپاره ده د جرګې د کلي وطن مشران شته زه به ورسره ناست یم که چاته د مینت کولو ضرورت وي زه به ورته په ذات خود مینت کوم خو دښمني مه کوئ تاسو خپل عمر تېر کړو خو چې دا راتلونکي کوم بچي دي دا مه تباه کوئ خبرې ډېرې دي خو وخت کم دی ماښامې هم رالنډ دی مشران هم ناست دي خو بیا هم یو ځل د دواړو فریقینو د جرګې د مشرانو او د دې ټولو خلکو ډېره مهرباني د دې خوشحالۍ وخت کې راغلي دي مهرباني وړاندې کړو پښتون
یو بوټي دې ټولو ته وګورئ ټیک شوه دا دواړه دا چې کوم تاسو ته جدا جدا ولاړ دي دا چې کوم دی داسې نو که به وچه دا چې کوم دی دا به اوس یو اړخ ته ولاړو او دا نن چې کوم دی مونږ دې لپاره چې کوم دی لکه دا کروړه کړي دي چې دا چې کوم دی دقه یو ځای شي چې دا دواړه چې کوم دی یو ځای ودرېږي د الله تعالی لپاره دواړه یو بل ته ورغاړي دي چا به ورغاړي دي د الله تعالی لپاره یو بل ته ورغاړي دي منډې دې کړې ډېرې ملالۍ په تورو څاړو منډې دې کړې ډېرې ملالۍ په تورو څاړو خویندې دې کړې ډېرې بې اسرې ټوپکه مات شي وړاندې کړو پښتون لنډغرې ټوپکه مات
الرحمن الرحیم. قدرمندو کتونکو د پښتونخوا په ستور کې صابر جان ستاسو په خدمت کې حاضر دی چې کله هم د روغې خبره وي کله هم د جوړې خبره وي حاجي جان افضل صاحب به د ټولو نه مخکې وي. زمونږ په وطن کې داسې شازلمي موجود وي یقینو کا ډېرې تربګنۍ ډېرې دښمنۍ او په دوستۍ ورورولۍ بدلې شي. حاجي جان افضل صاحب ته اول په خیر راغلی یم ستړي مه شئ یم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. نن چې دا کومه غونډه وشوه دا کومه روغه وشوه په دې باندې مختصر رڼا لږه واچوه دا د چا وه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه اول خو ستاسو د PK Star ټیم نهایت مشکور یم چې داسې د خیر ښېګړه کارونو کې تاسو بر وخت موږ ته ځان ورسوئ او زموږ د اواز هغه چا ته ورسوئ چې کوم په موقع باندې نه وي. دا د الله تعالی د خیر او عزت سبب وګرځئ. دا د یو خاندان خو دوه ځایه شوی او په منځ کې چې کوم دی ښه انتهایي د قتل مقاتلې خطره وه او دا د وراثت چې کوم دی چې کوم زموږ د لور خور حق دی عمومي چې کوم دی زموږ په دې پښتو معاشره کې په دغه څیز باندې لږ ډېر داسې مشکلات جوړېږي. هغه حق کم حق چې موږ وروڼو ته الله راکړی ده که چې دغه زموږ د خویندو ته هم الله ورکړی دی. خو بدقسمتي د پښتون کل دا ده چې کله خور غوښته وکړي او هغه غوښته چې کوم دی موږ بله ډېره کمې له کم هم ورکوو خو ورور چې کوم دی په هغې باندې انتهایي خفه کېږي. نو د دې کیمرې په ذریعې سره زه ټولو وروڼو ته ټولو پلارانو ته دا خواست کوم چې یاره په دغه څیز باندې چې کوم دی کوم دا د خور حق دی په دې باندې سختي نه ده پکار دا ورکول پکار دي. او نن همدقسې چې کوم دی یو ورور لګی شو او یو خور دی چې کوم دی حق ورکو او هغه حق هم داسې و چې بس د دواړو په جوړښت باندې انشاءالله وشو او امید د الله نه کومه چې داسې کوم د اواز زموږ نور وروڼو ته رسي او داسې ویني چې یو خور غوښته او که ورور ورته ورکړه وکړه انشاءالله داسې ډېر پښتانه وروڼه به چې کوم دی مونږ ګورو چې هغې به خور به ویم نه او وروڼه به یې ورته ورکوي او حق دا دی چې خور ونه غواړي ورور یې ورته ورکړي خو کم از کم چې کله خور غوښته وکړه نو پکار دا دی چې ورور دې ورته خامخا ورکړي ځکه چې دا حق الله والا ورکړی دی نو ورور دې هم ورته خامخا ورکړي پلار دې هم ورته خامخا ورکړي. ډېره زیاته مهرباني ډېره زیاته شکریه. قدرمندو کتونکو د دغسې شازلمي چې موجود وي یقینو که زموږ په وطن کې به امن و امان راځي زموږ په وطن کې به خوشحالي راځي. د یو بل پروګرام سره بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم چې هر چېرته اوسئ الله هم خوشحاله ساته تل بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.